الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل، وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظیم. حاضرین کرام و مسلمانهای متدین، پروردگار عالم را اظهار سپاس و امتنان میکنیم که باز هم مثل گذشته برای هر فرد ما شما توفیق عطا کرد که در این مکان مقدس و معبدگاه الهی گرد هم جمع شویم و یکی از شعائر و ارکان دین مقدس اسلام را که نماز جمعه است به وجه اتم و به وجه اکمل ادا بسازیم. در این راستا از پروردگار عالم توفیق بیشتر را خواهان هستیم. حاضرین کرام، روزهایی که بالای ما و شما سپری می شود، روزهای با سعادت میلاد محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیایید که حقیقت را بدانیم که غرض از بعثت محمد رسول الله چی است. کلام الهی که با واسطه جبرئیل بالای محمد رسول الله نازل شده است برای امت خود چی پیغام دارد و همچنان ارشادات بیشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما چی پیغام دارد. آیا محبت ما، اظهار محبت ما همراه پیغمبر در همین محصور است که در روز 12 خیرات رو ختم کنیم، و یا این که باید همیشه محبت، الفت محمد رسول الله در قلوب ما جای داشته باشد و به سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عامل بوده باشیم؟ شکی نیست حاضرین کرام که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه اخلاق است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمونه اخلاق است. پس زندگی پیغمبر، ارشادات پیغمبر برای پیروان خود این پیغام را میدهد که شما هم خود را متصف به اخلاق محمدی بسازید. اما متاسفانه امروز میبینیم به چشم که از اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معرا و خالی، اما صدا میزنیم که ما همراه پیغمبر محبت دارم. در دعوای خود چنین مردم کاذب هستند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. تمام زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای هر فرد مسلمان نمونه اخلاق است. باید که از اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم پند بگیرند و در زندگی فردی خود، در زندگی فامیلی خود، در زندگی که در اجتماع دارد، از اخلاق رسول الله استفاده کند که هیچ مشکلی باقی نیست. اخلاق پیغمبر بود که روزانه هزارها نفر به دین مقدس اسلام رو می آوردند و کلمه شهادت را در حضور محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می خواندند. چندین مرتبه ما براتون یادآور شدیم. ابن هشام در سیرت خود نوشته می کند که روزی از روزها ابو جهل خود را مریض ساخت، متمرض ساخت. خود مریض نبود، اعلان کرد که من مریض هستم. برای ابو جهل سخن ثابت بود که رسول الله به عیادت دوست و دشمن می رود. به عیادت دوست می رود که حق مسلمان است بالای مسلمان، به عیادت دشمن می رود که تا از اخلاق محمدی متاثر شود و به دین مقدس اسلام مشرف شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر شد که ابو جهل مریض است. ابو جهل در پیش روی خانه خود، دروازه خانه خود، چای عمیقی را حفر کرد و او را خسپوش ساخت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حرکت کرد به طرف خانه ابو جهل. زمانی که به نزد دروازه ورودی ابو جهل رسید، جبرئیل علیه السلام آمد رسول الله را از حیله و نیرنگ فریب ابو جهل با خبر ساخت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو برگنداشت. ابو جهل که بالای بستر خود خواب بود، دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خورد، وحشیانه از بستر خود باقی به رسول الله حمله کرد. زمانی که حمله کرد خود آمد در چاه افتاد. شما بنگرید حال اخلاق رسول الله را. جای خوبی بود
که پیغمبر علیه السلام سنگی را میگرفت بالای سر ابو جهل پرتاب میکرد که از او انتقام میگرفت. اما زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی انتقام نبود. زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی اخلاق بود. قدیفه و دستار خود را مبارک بسته می کند، او را از چاه بلند می کند. باز هم عیادت ابو جهل را می کند که آیا بر تو کدام آسیب و تکلیفی نرسیده است؟ امروز کسانی که دعوا دارند که ما محبین پیغمبر هستیم، از امروز البته 1400 سال پیش یا کم و زیاد که پیغمبر علیه السلام بر ما پیغام دارد، پیغام از او چی است که با دین پروردگار عالم چنگال بزنید، به سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چنگال بزنید. اما امروز ندا میکنیم، صدای ما یکی، قول ما یکی و عمل ما مخالف سنت رسول الله. بعداً نمونه اخلاق پیغمبر علیه السلام بسیار بیشتر از کدام از او را ما بر شما بیان کنم. یک صحابی میفرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در تمام زندگی خود به خاطر خود از کسی انتقام نگرفته است مگر به خاطر دین. یک حدیث پیغمبر علیه السلام از جمله جوامع الکلم است که تقدیم و تأخیر در از او نکنم. رسول الله میفرماید سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک. کسی که امرای تو رشته خویشاوندی را قطع میکند تو وصلت بجو، قطع نکو. کسی که در مقابل همراه تو بد میکند تو انتقام نگیر، در مقابل نیکی کو امرایش. و اگر کسی بالای تو ظلم میکند در مقابل تو از عفو و بخشش کار بگی، انتقام نگیر. بیایید امروز کسانی که علمداران دین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند ببینن که چگونه یا به چه اندازه ارشادات پیغمبر علیه السلام را در زندگی فردی و فامیلی و اجتماعی خود مراعات کرده و بالای از او عمل کرده است. اظهار محبت همراه پیغمبر تنها داری نمیشد که در روز 12 تو 10 سیر یا 20 سیر گوشت و برنج پخته کنی. نه، باید برای همیشه پابند دین محمد رسول الله و پابند سنت محمد رسول الله بوده باشی. اگر لباسش ببینی خلاف دین پیغمبر، چهرهش ببینی خلاف سنت پیغمبر، اما سر و صدا میزنه که من محب پیغمبر هستم، چنین نمیشه. پس در یک روز اظهار محبت همراه پیغمبر نمیشه، باید همیشه پابند سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده باشی. پس غرض از بعثت نبی کریم صلی الله علیه و سلم این است تا مردم را از تاریکی های شرک، تا مردم را از تاریکی های خرافات، تا مردم را از تاریکی های ظلم، تا مردم را از تاریکی های بدعات به طرف روشانی دین مقدس اسلام و عقیده سالم و صفا دعوت کند. مردم را از وحدانیت الهی با خبر بسازد و پیغام رسول الله صلی الله علیه و سلم بر امت چی است؟ اخلاق است که شما خود را متصف به اخلاق محمدی بسازید. همدارنگه قدرمنو اوریدونکو، در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ژوند زمونږ لپاره یو نمونه د سخاوت ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل ټول ژوند په سخاوت کې تیر کړی و. هغه بل مړی او ډوډۍ خولې ته نه پورته کوله تر څو به چې هغه یتیمانو فقیرانو مساکینو ته ورنه کړه. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په مسجد نبوي کې ناست د صدقاتو څه خوراک جمع شول هلته. نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر صحابي ته څه نه څه خوراک ورکوه او د یتیمانو د کونډو کورونه به ورښودل چې دا ویسئ هغه یتیمانو ته یې ورکړي. څه خوراک یې زما په لاس کې هم راک. د یو کونډې او د یتیمانو کور یې راوښوده چې دا هلته وروړئ. زه لاړم ماسخوتن دی د هغه دروازه مې وډبوله. هغه ښځه راغله دروازې ته، آواز یې وکړه چې په دروازه کې څوک دي؟ ما ورته ویلی چې عبدالرحمن ابن عوف یم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو لپاره څه خوراک راستولی. عبدالرحمن ابن عوف وایي چې هغې ښځې ما ته وویلي چې زما بچیان وږي ول، ژړلې، څه نه ول چې زه یې ورکړم، خو ما په دیګي کې صرف اوبه کېښودلې، د هغو لاندې مې اور بل که او د خپلو بچیانو ته مې ویلې چې زه ستاسو لپاره خوراک تیاروم، نو هغوی وږي ویده شوي دي. اوس زه ورته ضرورت نه لرم، زموږ په خوا کې نور یتیمان دي چې هغه زما نه ډېر اړ دي، دې ته دا وروړه د هغه کور ته یې ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوراک راغلی او په خپله یې نه خوړه تر څو چې هغه په یتیمانو په فقیرانو باندې ونه خوري. نن ورځ راشئ د خپل ژوند وګورئ، د رسول الله پیغام خو تا ته او د هغه ژوند خو تا ته نمونه د سخاوت ده. که زمونږ ختم دی رواجي دی، که زمونږ خیرات دی رواجي دی، که زمونږ هر کار دی موږ رواج ته ډېره زیاته ترجیح ورکوو په دې باندې چې دین او پیغمبر موږ ته پکې څه وایي. خیرات حق د چا دی؟ د فقراو د مساکینو دی. اما چې کله موږ خیرات کوو کارت لیکو فلانی حاجي صاحب، فلانی مولوی صاحب،
چې کله دروازې ته راشي 6 کسې په استقبال کې ولاړي او یو فقیر و مسکین و بیچاره که دروازې ته راشي هغه ته څوک لاره هم نه ورکوي چې خوراک ورکړي. نو صرف په دې باندې نه کېږي چې ته 12 باندې 100 منه 200 منه وریجې بار کړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زو کړې ورځ ده او زه دې سره محبت لرم. نه، بلکې د محمد رسول الله ژوند تا ته پیغام د اخلاق و د سخاوت درکوي تل لپاره، او تا ته دا پیغام درکوي چې همیشه د رسول الله د سنتو پابند اوسه. که ستا په مخ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او واجب ګیره نه وي، لباس دې د هغه دین سره صحیح او نارې وهي چې زه محب د رسول الله یم، په دې دعوه کې دروغجن دي. همچنان حاضرین کرام، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید که روزی از روزها بسیار سخت گشنه بودم. گشنگی باعث ساخت مرا تا سر راه استاد شوم مگر کسی بیاید که برش بگویم که چیزی خوراک بر من بده. دیدم که حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه آمد سر راه تیر میشد. پرسان یک آیت کردم، آیت خوب یاد داشتم، اما سوال و پرسان به خاطر ازی کردم کاش که ابابکر صدیق احساس کند که ابا هریره گشنه است و مرا همراه خود ببرد چیزی خوراک بر من بده. زمانی که از حضرت ابابکر صدیق سوال کردم، ابابکر صدیق بر من جواب گفت رفت. دیدم که امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه آمد، از او پرسان کردم، او هم بر من جواب گفت رفت. در آخر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرا دید دانست، بر من گفت یا ابا هریره گشنه استی؟ گفتم بلی. همراه خود مرا گرفت برد، در خانه خود گشت، چیزی نیافت که به خاطر خوراک ما بیاورد. این زندگی پیغمبر بود. آیا تو که امروز سر دسترخوانت 4-5 قسم غذا ماندگی است، همراه خود اولاد میخوری، از او یتیم و فقیر و مسکینی که در در دیوال و وطن تو زندگی میکند از او باخبر استی یا نیستی؟ والله یتیمی که در و همسایه و وطن خود زندگی میکند و تو از او آگاه نیستی و 5 قسم 6 قسم غذا در دسترخوانت ماندگی است میخوری، برای تو حرام است، حلال نیست. علمای کرام نشسته است. مردمی بودند که در ماه مبارک رمضان نان خشک در آب تر میکردند، روزه میگرفتند، سر از او افطار میکردند. اما ظالم ها که تمام بدنشان رگشان از حرام پر است، زندگیشان در وحشت و ظلم و غصب و رشوت و سود سپری می شود، از حال ایشان آگاه نیست. وقتی که روز 12 شب با صدا می کند که من محب پیغمبر هستم، نه، این مردم کاذب هستند. زندگی رسول الله زندگی سخاوت بود، برای تو پیغام سخا را آورده است. ابو هریره میگه ششتگی بودم امرای رسول الله که یک پیاله شیر توفه آورد کسی به پیغمبر علیه السلام بر من گفت ابو هریره اصحاب صفه را صدا کن. ابو هریره گفت من گفتم که اصحاب صفه 50 و 60 70 نفر هستند در اونجا، ایشان هم فقرا و گشنه هستند، آیا این شیر بر من چگونه برسه؟ اصحاب صفه آمدن، باز رسول الله بر من گفت که ابو هریره شیر بگی خودت تقسیم کن. تشویش دیگری در دل من پیدا شد که ساقی خود در آخر می نوشد، شاید بر من چیزی نپاید. شیر گرفتم بالای تمام اصحاب صفه تقسیم کردم، نوشیدن سیر کردن. رسول الله نوشید سیر کرد، من نوشیدم شیر خلاص نمیشه. رسول الله باز بر من میگه که ابو هریره بنوش. این زندگی پیغمبر بود که زندگی پر سخاوت و پر جود داشت، چیزی را در لقمه و دهان اولاد خود نمیگذاشت که تا در فقرا و مساکین او را تقسیم نکند. امروز زندگی خود را ببین، تا هم امت پیغمبر است. پیغام پیغمبر برای تو چی است؟ آیا محب پیغمبر صرف در همین میشوی؟ نه، هیچ وقت. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د ټول امت لپاره او د ټولو مسلمانانو لپاره هغه د مهمان نوازی پیغام لري چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داسې مهمان نوازه و چې په نړۍ کې به د هغه مثال بیا څوک راوړی ونشي. ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي کې ناست. یو کس راغی جماعت ته راننوته، نارې کړې یا رسول الله زه وږی یم، څو ورځې شوې چې ما څه خوړل نه دي، ما ته د خوراک لپاره څه راکړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نارې کړې څوک دی چې نن زما میلمه ته میلمستیا ورکړي چې د آخرت په ورځ کې الله رب العزت د هغه میلمستیا په جنت کې وکړي. ابو طلحه انصاری فرمایي چې ما ویلي یا رسول الله ستا میلمه به زه کور ته بیایم او زه به ورته خوراک ورکوم. نو زه راغلم کور ته. چې کله کور ته راغلم نو د خپل ښځې ته مې ویلې چې آیا په کور کې د خوراک لپاره څه شته که نه چې ما د رسول الله میلمه راوستی. ښځې راته وویلې نور څه نشته، دومره خواړه ما برابر کړي چې ستا لپاره او ستا اولادونو لپاره، خو زه به دا وکړم چې د خپل اولادونه به وږي ویده کړم، دا خواړه ته یې د رسول الله میلمه ته یې ورکړه. د ابو طلحه انصاري میرمن هغه خواړه ورکوي ابو طلحه ته، او دا ورته وایي چې کومه چراغ ته لګوي
چې کوم وخت کې تاسې خوراک کوئ هغه څراغ به مړ کوي، لاس به کاسې ته وړئ خو د هغه نه به خوراک نه کوئ، پرېږده چې د رسول الله میلمه موړ شي. همداسې کوي. ابو طلحه انصاري هم خوري مړېږي، میلمه هم خوري مړېږي، اولاد هم خوري مړېږي، ښځه هم خوري مړېږي، بیا هم د کاسې نه او د قدح نه څه نه ختمېږي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه څه وایي؟ ما قال لا قط الا فی تشهده لولا التشهد لکان لائه نعم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ژوند کې کله هم چاته لا او نه ندي ویلي، صرف په تشهد کې چې اشهد ان لا اله هلته لا ویلي دي. که هغه تشهد هم نه وی نو رسول الله به هغه لا هم په نعم او په بلې او هوکې سره بدل کړی وی. نن ورځ راځي سائل او فقیر ستا دروازې ته درېږي، د الله رضا لپاره تا نه څه غواړي او په هغه باندې د خپل تندی تریو کې. حتی ځینې کسان چې نن ورځ موږ او تاسې وینو چې یا زرې موټرو کې ګرځي او شاته نه 15 باډیګاردان هم پسې روان دي. زه د دې نه ویرېږم چې هغوی موټر پرې ونه خیجي او داسې شوي هم دي. نن ورځ خو به دې زرې موټر باندې باډیګارد باندې ځان د هر څه نه خلاص کړي. الله نه چیرته ځي خذوه فغلوه، الله به دې هلته نیسي، په جهنم کې به دې غورځوي، په زنځیرونو به دې تړي چې هره کړۍ د هغه او یا ګزه د اورینه او جهنم ته به دې الله گذار کوي. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند موږ ته پیغام د څه راکوي؟ د مهمان نوازي او د میلمستیا راکوي، خو هغه هم د شریعت په چوکات کې دننه. نن ورځ تاسې ودونه وینئ په هتلونو کې، میبینین حاضرین کرام کدام فسادی نیست که امروز در عروسی ما او برپا نمیشود. نکاح سنت پیغمبر است، اما در صورتی که مطابق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم او برپا شود. اگر مطابق سنت پیغمبر نشود او نکاح هم نیست. غذایش به جای بگذار، زن و مرد لچ. البته لباسی که مناسب برای خواهر مسلمان است او را نمی پوشد. اخلاق و آدابی که لایق یک جوان مسلمان است او از او خالی و معرا. ما چندین مرتبه یادآور شدیم 7 آیت از کلام الهی، 30 احادیث از احادیث صحیح رسول الله و 60 فتوا از علمای برجسته جهان اسلام بر ما الحمدلله یاد است. او میفرماند که در چنین مجالس کسی اشتراک میکند این مجالس موسیقی و فحش و فاسقه. باز ملا را بیلونگی هم بسته که در چپن هم سر شانه است، در چنین مجلس میره نکار هم بسته میکنه. ملا هم فاسق شد، شاهدی که میه او هم فاسق است، در نکاح از شک است که نکاح بسته میشه و نمیشه. زندگی پیغمبر علیه السلام برای تو چی پیغام دارد؟ به زندگی فردی خود متوجه نه، زندگی فامیلی خود متوجه نه، زندگی که در اجتماع داریم به او متوجه نه. صرف در روز 12 صدا میکنم که من محب پیغمبر هستم. آیا چنین میشه؟ نه حاضرین کرام، بیایید که بدانیم که غرض از بعثت محمد رسول الله چی است. زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما چی پیغام دارد؟ مطابق ارشادات رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کنید، خود را پابند سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازید. اگر میخواهید که از شما پروردگار راضی شود، میخواهید که رسول الله از پیشتان خوش شود، به سنت محمد رسول الله عمل کنید. زندگی رسول الله زندگی انصاف بود. فقرا و مساکینی که در آن زمانه زندگی میکردند زندگیشان با انصاف بود. امروز فقرا و مساکین رو ببینید برای این تقسیم میکنن 16 سطلم که ببره یک حق فقیر دیگر هم ضایع میکنه، تو را اجازه نمیده. همچنان حاضرین کرام، زندگی پیغمبر علیه السلام بر ما و شما پیغام ترحم و شفقت رو دارد که بالای نفس خودم رحم کنید، بالای اولاد خودم رحم کنید، بالای فامیل خود را رحم کنید و همچنان زندگی که همراه پدر و مادر در اجتماع دارید بالای از او هم رحم کنید. اما ما نمیدانیم که همراه اولاد خود چگونه برخورد کنیم، نمیدانیم که همراه سیاسر خود چگونه برخورد کنیم، نمیدانیم که همراه پدر و مادر خود چگونه برخورد کنیم، یا زندگی که در اجتماع داریم روبرو میشیم چگونه برخورد کنیم. متاسفانه اکثر که ما میبینیم جوانایی که همراه یک دیگر در جامعه ما روبرو میشوند، بجای از این که آغاز کنند به سلام، به دو و دشنام آغاز ایشان است. پروردگار عالم میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما غمگین هم نشوید، سست عنصر هم نشوید، شما غالب استید بالای کفار، به این شرطی که شما مؤمن باشید. مؤمن کی است؟ که در اصول اخلاق، در اصول، در عقاید، در اخلاق، در نظام حکومت، در معاملات، در دیانات همه جانبه پیرو کلام الهی بوده باشد. عقاید بیبی که عقاید ما امروز به کجا رسیده است؟
زمانی که در قبرستان و زیارت میری دعا کو السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا و نحن بالاثر. ما از دیوارا بوسه کده میریم، یک چند جنده رو اونجا بسته میکنیم. عقاید مسلمان چنین است؟ اخلاق ما را ببین که اخلاق ما به کدام حد رسیده است. معاملات ما را ببین، ما تماما معاملات سودی و رشوتی. دیانات ما تماما تصنع و ریا. نظام حکومت بجای از این که کلام الهی را در جامعه اسلامی قائم بسازد، از کلام الهی دور شده. امروز که دست دشمنان اسلام دستان پلیتشان به خون مسلمان سرخ است، علت چی است؟ که خود ما از کلام الهی فاصله گرفتیم. زندگی پیغمبر، ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما و شما پیغام چی را دارد؟ ترحم و شفقت را. ترحم و شفقت اصلا در این جامعه وجود ندارد. پروردگار عالم برای ما و شما توفیق بدهد که به سنت محمد رسول الله عمل کنیم. ارشاداتی که او بر ما دارد در زندگی فردی و اجتماعی و فامیلی خود از او استفاده کنیم. شما ببینید حضرت عایشه چه میفرماید؟ لنا شمسون وللآفاق شمسون، لنا شمسون وللآفاق شمسون و شمسی خیر من شمس السماء و شمس السماء فشمس السماء تطلع بعد الفجر و شمسی تطلع بعد العشاء لواحی زلیخا لو رأینا جبینه لآثرنا بقتل القلوب علی الید. حضرت عایشه می فرماید که برای آسمان هم آفتاب است، برای ما هم آفتاب است، لکن آفتاب ما بسیار بهتر است از آفتاب سما. به خاطر که آفتاب آسمان بعد از فجر طلوع می کند، اما آفتاب ما بعد از نماز خفتن یا بعد از خفتن طلوع می کند. زنهایی که زلیخا را ملامت میکردند که تو بالا یوسف عاشق شده ای، زلیخا به دست ایشان کارد و چاقو داد. یوسف گفت که بالایشان خارج شو، با جای از اینکه میوه را قطع بسازن انگشتان خود را قطع ساختن. حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید او زنهایی که زلیخا را ملامت میکردند، ایشان یوسف دیدن انگشتان خود را قطع کردند. اگر رسول الله را میدیدند با جای انگشت قلبهای خود را پاره میکردند. و همچنان شاعر میفرماید و احسن منک لم تر قط عینی، از تو زیباتر اصلا چشمای من ندیده است. و اجمل منک لم تلد النسائی، از تو که در زیباتر مادری نیست که به دنیا بیاورد. زندگی رسول الله زندگی عدالت بود. زندگی رسول الله زندگی انصاف بود. زندگی رسول الله زندگی عدالت بود. و همچنان غرض از بعثت رسول الله هم همین است که مردم را از تاریکی های شرک، وحشت، بدبختی، ظلم و همچنان خرافات و بدعات به طرف نور ایمان دعوت کند. امروز صدا میکنیم که محبین پیغمبر هستیم، عمل ما خلاف ارشادات رسول، کردار ما خلاف ارشادات رسول، زندگی فردی و اجتماعی و فامیلی ما خلاف ارشادات رسول. آیا به این اظهار محبت میشه که در 1200 سیر برنج تو در میلاد بار کنی؟ نه، پابند سنت محمد رسول الله شو، وگرنه در روز آخرت به حضور رب العزت مسئول است. الله رب العزت از پیشت سوال میکند. پروردگار عالم هر عمل ما را به خاطر رضای خود بگرداند. اگر معاملات است، اگر دیانات ماست یا خیرات ماست که مقصود ما در او رضای ذات الهی باشد، تصنع و ریا نه. وجود پیغمبر، تولد پیغمبر رحمت برای تمام عالم است، هم برای انس، هم برای جن، هم برای حشرات، هم برای ماهی‌ها، هم برای مرچه‌ها، هم برای حیوانات غیر ناطق، چیزی که در جهان زندگی می‌کند. تولد رسول الله صلی الله علیه وسلم، وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم برای تمامش رحمت است. چنانچه پروردگار می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نفرستادیم تو را مگر رحمت برای تمام عالم. پروردگار عالم همه ما شما را پابند دین رسول الله بسازد، پابند سنت پیغمبر بسازد. اگر می‌خواهید که پروردگار و رسول الله از پیشتان راضی شود، با سنت رسول الله عمل کنید. یگانه راه خلاصی میست، به دیگه چیز از ذات الهی و از سوال الهی خلاص، راه خلاص دیگه نیست. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.